أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها گران ورونو او خوندو د سناحل اکیډمي تشر اغلاس اله د چټول بد الله تعالی په فضل او رحمت روح خوشاله او په ایمان کې مضبوط یاست نن تاسو د رزق ستونزه لري د واده دعا کوي د اولاد غوښتنه لري ناروغي لري یا کوم بل اندیشنه لري لا الله تعالی څخه په اخلاص او یقین سره دعا وکړي او د هغه رحمت ته هیله ولري ځکه نن به د الله تعالی د یو داسې ډېر ښکلي مبارک او زبردست وظیفې او مبارک نن په اړه خبرې وکړو چې کومو انسانانو په دا وظیفه باندې عمل کړی دی د دنیا هر قسم مشکل او د دنیا هر قسم حاجت چې کوم دی هغه فسوي دی هغه مشکل یا هغه حاجت چې موږ تاسو د وخت سره او هغه ته انتظار باسو او هغه مشکلات او هغه حاجتونه چې موږ تاسو دغه د فار ډیری جړاوي او مشکل توي کړی دي او هغه مشکلات او حاجتونه چې موږ تاسو په ژوند کې لرو کنه نه دي که زنانه دي چې د هغه د فار مډيري دروازې ټکولې دي او دغه د فار مډيري شپېرونه کړې دي د ورځې مډیر مهنتونه کړې دي د هغه مشکلات او حاجتونو د فار نن یو مبارک زبردست مبارک نن په اړه خبرې کوو هغه نوم دی چې د رحمت مهرباني او امید پیغام لري او هغه دی یا ارحم الراحمین دا د الله تعالی له شکر نماز او صفاتو څخه دی چې معنا د ای تر ټولو مهربان ذات چې له ټولو مهربانونو ډیر مهربانه کله چې یو مؤمن لزړه عاجزي او اخلاص سره الله تعالی تلاسونه پورته کړي او د هغه رحمت وغواړي نو هغه د خپل رب له رحمت څخه هیڅ کله نا امید نه کیږي الله تعالی په قران کریم کې فرمایي ادعوني استجب لكم یعنی ما وبولي زب تاسو دعا قبول کړم ګرانو دوستانو دا خبره باید په یاد ولرو چې یوازې د کوم شمیر ویل لکه سلواره یا زرواره په خپل د هرې غوښتنې د پر کېدو تضمین نه دی د دعا قبلېدل د الله تعالی په حکمت رحمت او اراده پورې تړلي دي مسلمان د ذکر او دعا لارې له خپل رب څخه امید او مرسته غواړي نو که رسول الله صلی الله علیه وسلم به هم په خپل دعاګانو کې د الله تعالی ښکلي نومونو په وسیله دعا کوله ځکه د الله تعالی په نومونو دعا کول د دعا له آدابو څخه دی ګرانو وروڼو او خویندو که تاسو غواړئ چې د الله تعالی رحمت مو په ژوند کې زیات شي نو خپل منځونه پر وخت ادا کړئ حلال رزق وګټئ له ګناهو څخه توبه وباسئ او له خلکو سره نیکي وکړئ دا هغه اعمال دي چې د دعا د وظیفې د قبولیت سبب ګرځي اوس به درته ووایم چې یا ارحم الراحمین ذکر په کوم ادب او طریقه ویل غوره دي او کومې دعاګانې ورسره کولی شو نو راځئ زه تاسو ته مختصره طریقه د یا ارحم الراحمین ذکر کوم کله چې سړی لمونځ وکړي د لمانځه بعده په اوداسه باندې پر هغه ځای باندې کښېني یولس واره درود شریف په سر و پای کې ووایي او سل واره دا ووایي چې یا ارحم الراحمین په عاجزي و اخلاص سره ووایي او د جماعت د لمانځه پایبندي د حلال رزق د ګناه کبیره و ځان ساتل دا تقوا یې په ځان کې راوستلې وي نو په پوره یقین سره موږ دا ویلی سو چې ان شاء الله العزیز د دا انسان چې کم حاجتونه دي کم مشکلات دي کم بندي دروازې دي دا به د الله په فضل ټولې سره خلاصېږي او کم چا چې تقوا په ځان کې راوستل او د یا ارحم الراحمین ذکر په عمل کې راوستی د دې سړي ټول مشکلات د ژوند چې هغه ختم سوله نو الله جل شانه دې موږ تاسو دنیا او د آخرت کامیابي را نصیب کړي کومې چیرې ویډیو خوښه وي نو لایک شیر او سبسکرایب مه هېروئ د ملګرو سره شیر کړئ تر بلې ویډیو د الله په امان السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته